په داسې حال کې چې له ایران څخه کډوال راستنیږي، د هرات د سوداګري او پانګونې خونه وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد په بېلابېلو صنعتي او پانګونې سکتورونو کې د کډوالو وړتیا جذب کړي. د دې خونې مشر ټینګار کوي چې هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له لومړیو ورځو راهیسې دوی د اسلامي امارت له چارواکو سره په ګډه کار کوي ترڅو د کډوالو خپلو کورونو ته په عزت سره راستنېدو ته لاره هواره کړي. اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات افغانستان مصمم است از نیروهای ارزشمندی که به وطن باز میگردند در زمینه ای که بتانند دوباره به آغوش کار و فعالیت‌های اقتصادی برگردن استفاده بشه. این نیروها بدون شک نیروهای ارزشمندی هستند و در بحث صنعت، سرمایه گذاری، تجارت و معدنداری میشه از اونها استفاده مفید کرد. خو په هرات کې یو شمېر نور سوداګر او خیرخواهان هم ټینګار کوي چې ټول افراد باید د امکان تر حده د خپلو هیوادوالو په ویاړ سره هیواد ته د راستنېدو لپاره مرسته وکړي. من خیلی خوشحالم که تمام مردم هرات به گفته جناب ولی صاحب هرات نشینان همه با علاقه و شوق زیادی از روز اول آمادگی همکاری دارم به ارتباط ترانسپورت که از اسلام قلعه به هرات اونا نقل میدم و از هرات به سمت کابل و سایر ولایت ها نقل میدم. ما از تمام دوستا عزیزا جان سپاسگزاری داریم. انشاءالله که ما شاهد یک افغانستان در رفاه اقتصادی، در حال شکوفایی اقتصادی باشیم که دیگه ما مهاجر نشویم، دیگه پدیده مهاجرت ختم شوه، دیگه ما مجبور به مهاجرت نشویم و مهاجرینی که رفتن اینا هم به خوبی انشاءالله به وطن خود بیاین و در وطن خود مسکن گزین شدن و در وطن اینا به شرایط کار و زندگی ایجاد بشه. د یادونې وړ ده چې هیواد ته د کډوالو د بیرته راستنېدو له لومړیو ورځو راهیسې د اسلامي امارت د چارواکو ترڅنګ سوداګرو، خیریه اشخاصو او مختلفو خیریه مؤسسو هم د دې هیوادوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې فعال رول لوبولی.